او اوس په دې د ساجد صاحب په دې شعرونو چې هر څوک که په دې سیمه ګلونه دي رنګونه دي هر څوک په دې سیمه ګلونه دي رنګونه دي ما ته لګېدلي د حالاتو زنځیرونه دي او راشه ته زما د زړه د سره زخمونه وګوره راشه ته زما د زړه د سره زخمونه وګوره دا هم که پوهېږې د ګلونو تصویرونه دي او ما په محرم کې ځان له مخ په ژړا سور کړلو ما په محرم کې ځان له مخ په ژړا سور کړلو ستا که په اختر کې په نکریزو سره لاسونه دي زه چې کوم ملګری راغواړم د هغې نه مخکې ډېر ګران قدرمن محترم مشر شاعر ادیب د سوات د دې علاقې د شاعرانو ملګرو نماینده مشر ښاغلی حاجي طالبمن تنها او څو نور ملګري مشران راغلو هغوی ته د زړه له کومې نه دلته په راتګ هرکلی وایم او د یوې خبرې وضاحت بل کومه څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو زموږ سره اکثر ملګري چې هغه مسافر او بیا دلته په چوټۍ راشي لکه ما د عبید صاحب ذکر وکړو یا ساجد صاحب په خپله دی زموږ سره یو بل خوږ ملګری چې هغه هم د خپل کور نه مسافر دی او نن سبا دلته د دې محفل کې زموږ سره ګډون کوي احمد حسین ندیم صاحب موږ د هغه د راتلو هم ډېره مننه کوو خواست کومه یو داسې شخصیت ته چې یقینا د هغه د نوم دپاره زما سره اړوسه الفاظ نشته چې هغه په کومو ټکو کې وستایم ښاغلی عبدالرحیم روغاني صاحب چې هغه راشي او د شیرزاده ساجد په کتاب چغه باندې تاسو ته رڼا واچوي عبدالرحیم روغاني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږه روایتن بعضې خبرې خپرې کړي لکه مونږ وایو موږ زه ستا ډېر مشکور یم حال دا چې دا پکار چې زه ستا شاکر یم دا موږ غلطه وایو داسې ډېرې خبرې چې موږ غلط وایو هغه غلطه چې یا ټیک او هغه ټیک غلطه نو اوس عطاالله جان صاحب وایي چې یاره مقصدي شاعري او روماني شاعري دا خو روغانۍ نه وایي ته دا خو ته مخکې کتابونه وګوره د خلکو مخکې زموږ مشرانو شاعرانو ادیبانو هغه لیکونه وګوره چې هغه کې دغه مونږ هم دغه روایتي خبره کوو نور زه خو د مقصدي شاعري او روماني شاعري نه بلکې زه د مقصدي شاعري هم خلاف یم زه هم شاعري د شاعري وایم زه دا وایم عطاالله جان صاحب په دې کې تېروتی نو کېدای شي چې هغه په خپله مقاله کې ډېر ځای کې تېروتی بسم الله الرحمن الرحیم د ساجد صاحب چغه د ساجد صاحب شعري مجموعه چاپ شوه زه له خپله طرفه د پښتو ادیبانو شاعرانو او په پښتو ژبه په پښتو ادب مینانو ته د زړه له تله مبارکي ورکړو چې دا د پښتو ادب کې یوه اضافه وشوه ساجد صاحب خپلې شعري مجموعې له چغه نوم منتخب کړی دی د چا د مخولو چاته د خبر ورکولو یا څوک ځان له مخاطب کولو لپاره چغه د شدت په لحاظ اخري حربه ده د مقام محل په لحاظ د چغې نه علاوه نورې حربې هم شته لکه کریکه بقه غږ روره او داسې نور په دې قسمونو کې د مقام محل په لحاظ کریکه بقه روره یا رمبانه تقریبا یو شان دي دا درې واړه قسمونه اوازونه د چا له طرفه یا د څه له طرفه چاته د سخت اذیت په رسولو په وخت کې د مفعول د خولې نه ناڅاپه وځي د دې درې واړو قسمونو اوازونو مقام محل تقریبا یو دي خو د شکل په لحاظ کوم چې په دماغو کې جوړیږي بیل بیل دي په دماغو کې یو شکل کوم جوړیږي هغه بیل بیل دي ځکه یې نومونه جدا دي کریکه بقه روړه کې هر یو د څه فاصلې تصور نه وړاندې کوي څه فاصله په منځ کې نه وي د دوی په خلاف غږ چغه د فاصلې تصور وړاندې کوي یعنی که چاته فاصله کم وي نو د هغه د خبرداري لپاره غږ پوره وي که فاصله زیاته وي نو بیا چغه په کار راوستلی شي دغه شان که څوک اوده وي نو په غږ بیدار شي خو که زیات په جوړ خوب اوده وي نو هغه په غږ نه بیدارېږي بلکې هغه چغه غواړي په دې صورت کې فاصله کالعدم شي د چغې په حواله باندې دغه شان کریکه بقه روړه د اذیت سره د خوب او دهشت د اظهار نشاندهي کوي دا کیفیت په چغه کې هم لږ شان بریخي البته په غږ کې نه
او که چېرې پسې موقع وي نو د خپل ذات دپاره نه وي د بل دپاره وي. د دې مختصر بحث نه وروسته به د ساجد صاحب د کتاب د تندي شعر نه راشو چې په دې ډول دی: بیا به له خوبه د شپېلۍ د اسرافیل ویښه وي که د پښتو په پښتنه چغې مې ویښ نه کړلې. دلته دا سوال پیدا کېږي چې د اسرافیل شپېلۍ ویښول کوي که ژوندي کول کوي. ظاهر دا چې د اسرافیل شپېلۍ د روایت له مخې ویښول نه کوي، ژوندي کول کوي. او په ژوندي او ویښ کې د ځمکې اسمان فرق دی. ډېر خلک ژوندي وي خو یخ نه وي، ویښ نه وي. خو زما خیال دی چې ساجد صاحب تفصیلي خبره کړې ده، یعنې که نن زما په پښتنه چغه راویښ نه شوې نو د اسرافیل شپېلۍ به یې د مرګ له خوبه راویښوي. یعنې دا هغه اسرافیل نه دی کوم چې په مذهبي روایت کې مونږ وینو، بلکې دا د غلامۍ هغه اسرافیل دی چې ستا سترګې به رڼا کړي خو وخت به د قیامت وي. او دا به هغه قیامت نه وي چې ستا سره به حساب کتاب کېږي، ستا سره به هېڅ حساب کتاب نه کېږي، بلکې ته به خپل حساب په خپله کوي او اندازه به لګوي چې تر څو سوه کاله به د غلامۍ په دغه جهنم کې ته غوپې خورې. د روایتي اسرافیل شپېلۍ ژوندي کول کوي خو د ویښولو ذکر یې چا نه دی کړی. مطلب دا شو چې شپېلۍ به چېرته په مشکله ویښول کوي، ځکه چې شمس بونیري هم ډېره موده شپېلۍ غږولې ده خو څوک یې لا په زړه پورې ویښ کړي نه دي. یعنې کار یې کړی دی خو ډېر کم. بیا هم د اسرافیل د شپېلۍ نه غوره ځکه ده چې د دې مقصد ژوندي کول نه دي، ویښول دي. غالبا دا ځکه چې د اسرافیل د شپېلۍ رنګ نه دی معلوم او د شمس بونیري د شپېلۍ سره ده، په دې نه پوهېږم دا ولې سره ده. د پښتون قام د ویښېدو لپاره ډېر ادیبانو شاعرانو د خپل ژوند ښایسته ورځې شپې قربان کړي دي. ګلوکاران موسیقارانو خپل عمرونه په ترانو باجو دوکړو کې تېر کړو او د بیدارۍ پیغام یې پښتون قوم ته ورکړو خو نتیجې یې لا صفر معلومېږي. پته نه لګي چې دا قوم کومه شپېلۍ غواړي. به هر حال د شاعر شپېلۍ او چغه د اوده قوم په بیدارۍ کې څه نه څه کار ضرور کوي او د اسرافیل په شپېلۍ خپله برتري څه نه څه ښودلې ده. خو مصیبت دا دی چې دواړه شپېلۍ او د ساجد صاحب چغه ورسره اجمل خټک بابا چغه او داسې د نورو ولس دوسته او انسان دوسته ادیبانو شاعرانو چغې او شپېلۍ په بېهوشه خلقو اړو اثر نه کوي. د اوده قوم د ویښېدو قیصه دا دومره ګران نه وي خو د قوم بېهوشي مسله پیدا کوي. په بېهوشه او اوده کې هم د ځمکې اسمان فرق وي. هغه دا چې اوده خوب ویني او بېهوشه خوب نه ویني. اوده خوب ویني او بېهوشه خوب نه ویني. هغه قوم چې د ازادۍ خوب قدر نشي لیدلی هغه به د شمس بونیري په شپېلۍ او د ساجد د اجمل بابا په چغو څه په هوښ کې راشي.